ضمیر کابلوف په افغانستان کې امنیت د سیمې په ګټه بللی. د افغانستان په چارو کې د روسیې د ولسمشر ځانګړی استازي کابل ته د خپل سفر په ترڅ کې د کورنیو چارو له سرپرست وزیر سره کتلي دي. د معلوماتو له مخې په دې کتنه کې د دواړو هیوادونو پر اړیکو، امنیتي مسایلو او له افغانستان سره د روسیې پر مرستو خبرې شوې دي. یاد وزارت په یوه خپاره کړې خبرپاڼه کې ویلي چې ضمیر کابلوف په افغانستان کې امنیت د سیمې په ګټه بللی او ویلي دي چې روسیه غواړي د دواړو هیوادونو ترمنځ سوداګریزې اړیکې پراخې کړي. نوموړي زیاته کړې چې مسکو د افغان حکومت د کړنو درناوی کوي او له ملګرو ملتونو یې غوښتي چې د افغانستان له سرپرست حکومت سره په تفاهم عمل وکړي. ملګرو دا به زموږ چمتو شوی ویډیو. که تاسو هم د ویډیو په اړه څه نظر لرئ موږ سره په کومنټ کې ولیکئ. تر بیا ښه وخت، ښې چارې.